أما بعد السؤالات والجوابات پدی مبارک کناستو نشستونو کی دا یوسل نهم نمبر نشسته پدی کی دا اللہ سبحانه وتعالی پا توفیق سره منگ دا آغا سوالاتو پختنو جوابات کو چی آغا درونو دا خویندو لطرفنا را رسیدلی پدی نشست که اولنی سوالی ورور کرده چی یو کس پا قرآن باندی لاس راکاگی پا مصحف باندی او بیا پا خپل سر راکاگی پا دی نیت چی اللہ ولا شفا ورکی نو دا طریقه صحیح دا وکنا الجواب دا خبر خو بلکل صحیح دا چی قرآن کریم آغا کتاب دا چی اللہ پا کی شفا چولید قرآن کے اللہ پا سورة یونس کے یا ایوہ الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور دا قرآن نصیحت تے دا اللہ طرفنا او دی کی شفا دا آغا صدا پارا جی بسینو کی کہ آغا معنوی بیماریانی دی کہ حسی اللہ پا دی سر ختمی بلکہ کہ اللہ وی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین پا دیزی کم اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر ذکر کردی جی قرآن کی شفاشتی پا سورة فصلت کہ اللہ وی قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء دا قرآن دا مؤمنان دا پارا ہدایت تے و پا دی کی شفا دا نو دا خو واضح خبر دی چی پا قرآن کریم کی اللہ شفا چولی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با پا قرآن ویلو سر دم چو پا زان بانیم و پا ملگرو باندیم زان بے دم و ملگری بے دم ول دی بارے که دیر دلائل دی چی مقصد زمان دغ خبر ندی چی منگ وز دا دلائل بیانو چی کمو دلائلو کی دا خبر راگلی دا واضح دلائل دی خودلت دا فائدہ یاد کی چی پا دم چولو سر پا قرآن ویلو سر آغا چاہتا شفا ملاوی چی او دا آغا دا مضبوط عقیدی چی شفا ورکون کی اللہ دا و دویم دا مضبوط عقیدی چی پا دی سر اللہ مالا شفا را کئی پا تجربو کی شفا نئی یعنی پا دی نیت سرویل چی بس او بے میاو او بے گورو بس او بے گورو زیو دیر لاریم کتلی دابو گورو پا دی سر بے شفا نمیلاوی چی سڑے قرآن پا زن باندی ہوئی یا پا بل مسلمان باندی ہوئی او دا دا یقینی چی اللہ پا دی سر شفا ورکی او دا کس پا چاچی ویلے کی گی دا غم دا یقینی چی اللہ پا دی سر شفا ورکی رب العالمین شفا ورکی او اللہ پا کی برکت چی قرآن کے لوی خیر و برکت تی قرآن سبا دا خلق دا بعضی تجربو دا پر استعمالی او بعضی پا غلط طریقہ لکه اوس قرآن کی شفا ده معنی ده خونه تاویز تی جوړ که غاڑی تی واچو او قرآن کی برکت تی ده برکت نه ډک کتاب دی جی دا خو منگم منو چی برکت نه ډک تی نو چی ده برکت نه ډک تی نو بیای پا بیٹکونو کی ولگو آیت الکرسی پا دیوال لگولی او داخرنی سورتون او یا سور اخلاص او سورت یاسین او پا گاڑوی لکلی آیتون برکتی دیر پر ہونے دے برکتی کتاب دا مانا دے چی سوک کی تلاوتو کی سوک پی عملو کی سوک کی اوئی سوک کی یاد کی اللہ دا پا جون کی برکت راوی دا پا ہر سکے اللہ برکت آچے کہ آگا تا دی ضرورت نرازی چی آگا پا دیوالو نولی کی او پا بیٹکونو کی اولی کی دا پا کور کی اللہ برکت راوی چی سوک پا دی قرآن عمل کی اللہ پا کور کی برکت راوی اگر که پا بیٹکونو پا دیوالو نیتونے نہیں او که سړی دا ټول قرآن راوالی په دیوالی ولی کی کنه او تلاوت نه کوي یادی نه عمل پې نه کوي ځان پې نه پوه کوي
هیڅ فایده ورته نه میلاویږي. او نه دا قرآن دې دپاره دی چې تعویذونه ترې جوړ کړه او غاړې ته یې واچو. جی وایي دې کې شفا الله اچولې ده. الله به کې شفا اچولې ده، خو هغه څه طریقه ده، هغه طریقه به بیا ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې زده کړې. د هغه نه دا نه ثابت چې هغه دا ویلي چې تعویذونه ترې جوړ کړه او غاړو ته یې واچو. نو قرآن کې شفا ده، دې خبره کې خو شک نشته. او بیا دا خبره هم ثابته ده، او بیا دا خبره هم ثابته ده چې کم ځای سړي له تکلیف ورکوي او په کم ځای باندې تکلیف او بیماري په هغه ځای باندې سړی لاس کیږدي او دم پرې واچي، دا هم ثابت دي. لکه حدیث د امام مسلم، عثمان بن ابي العاص الثقفي رضی الله عنه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي د کله نه چې ما اسلام قبول کړی دی نو زما په دې جسم کې دړې دړ په یو ځای باندې دړ لازي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ضع یدک علی الذي تألم من جسدک، په هغه ځای دې لاس کېږده په بدن کې کوم ځای چې دړ کوي او کوم ځای کې چې تکلیف دی، او دا ووایه چې بسم الله ثلاثا درې پیرې، او بیا وپیرې دا ووایه اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد وهو حاذر. هغه چې دا کار وکړو الله هغه دړ او تکلیف ختم کړو. مقصد دې حدیث بیانولو کې دا و چې دا ثابت دي چې سړی په جسم لاس کېږدي او دم اچوي په ځان باندې، دا صحیح خبره. خو مجرد او صرف په مصحف باندې لاس راښکوده او بیا په سر او په بدن راښکوده په دې نیت چې الله شفا راکړي، نو د دې اصل په شریعت کې نشته، بلکې دا کار بدعت ته نږدې دی. اصل په شریعت کې نشته او دا کار بدعت ته نږدې دی. د دې اوس څه معنی شو چې سړی په مصحف لاس راکاږي او بدن یې راښکېږي، نه قرآن وي او نه په ځان باندې دم واچو په شرعي طریقې سره، نو دې لاس په ځان باندې د څه راکاږي؟ او دا به کوم ځای کې راغلي چې په قرآن لاس راکاږه، په ایتونو لاس راکاږه، په اذکارو او دعاګانو لاس راکاږه او بیا په ځان راکاږه الله به شفا درکړي. دا طریقه په یو ځای کې نه ثابت. انسان له پکار دی چې کله دا غواړي چې الله دې قرآن د لاس او د دې د برکته ماله شفا راکړي، نو پکار دا دی چې په هغه صحیح طریقې سره په ځان دم واچوي، کومه طریقه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه او د سلف صالحینو نه ثابته ده. دا طریقه نه ده ثابته. او دلته یو بله فایده ذهن ته مې راغله، دا زموږ دا خلک چې قسم خوري نو زر ولا بل قرآن راولي وي لاس پې کېده، دا لاس یې ښوده په دې قرآن باندې د قسم په وخت کې دا هم نشتي. که یو سړی وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې قرآن راجمع شوی نه، قسم پسې وخوري. قسم په قرآن وخوره صحیح شو، خو لاس یې ښوده ده، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې راجمع شوی نه دی قرآن، نو لاس یې په څه یې ښوده دی؟ صحابه کرامو عمر بن خطاب او هغه نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دوی په دور کې یو څو نسخې وي، دا طریقه به وروسته راوتې ده. یو سړی په قرآن لاس کیږي او قسم خوري، یو سړی هسې قسم وخوري، دواړه یو شان دي، بلکل یو شان دي. ونه چې دې سره په زړه کې یره ډېره راشي، دا څه خبره شوه؟ یو سړی چې الله په نوم قسم خوري هسې هم یېرېږي چې مؤمن یې، او چې په دروغ یې خوري هغه ته که ته سل مصحفه کښېږدي هغه پې لاس یږدي او قسم پې له خوري. دا په قرآن باندې لاس یې ښوده او بیا اودس وکړه چې وایي اودس ورته وکړه او بعض وایي 2 رکعته لمونځ وکړه، نو دا طریقې چې دي دا نه دي ثابتې. هلته ملکونو کې خو د دې نه غټه قصه جوړه کړي، دا چې قرآن خوري بعض وایي په سر یې کېده، بس په سر قرآن یږدي، دا پکې بله طریقه ده. په سر به قرآن یږدي او بیا به خبره کوي چې زما دې قسم به دې قرآن باندې، او بعض پکې په کنده به ودرېږي او کنده کې به ودرېږي او په سر به ورته یېرې واچي او بیا قرآن کښېږدي. دا د کوم ځای خبرې راغلې دي؟ قسم کې یو سړی په مصحف په قرآن خوري، یعنې د الله په دې کلام
په ګته او په پاڼو خو قسم نشي خوړی که ګته او پاڼه خو مخلوق دی مونږ چې کله قسم که په قرآن خورو نو زموږ مقصد د الله دا خبري نو که یو سړی په قرآن قسم خوري نو لاسې ښودو ته به ضرورت څه دی په خوله ووي بس دا کافي ده نو دا یوه فایده د دې خبرې سره رایده شو چې دا رور په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي ده شارټ کټ لاره پیدا کړې ده د دم په قرآن لاس راکاږي او بیا په ځان راکاږي دا طریقه نشتی او نه صحیح ده دا ورو سوال کړی دی چې ما یو حدیث یو کتاب کې کتلی و چې په بازارونو کې خوراک کول نه دی پکار نو دا حدیث څنګه دی او بیا دویم دا نن سبا چې په دې هوټلو کې خلک دا ډوډۍ خوري دا طریقه څنګه ده الجواب دا حدیث شتی او بلکې بعضو خلکو کې مشهور هم دی ای کې دا دی الاکل فی السوق دناءه بازارونو کې خوراک کول سپک کار دی دا حدیث کمزوری دی نه ثابت امام طبرانی راوړی دی ابن عساکر هم راوړی دی خو سند انتهایی کمزوری دی ځکه امام ابن القیم امام عقیلی او نور علماو دا خبره کړې ده چې احادیث النهی عن الاکل فی السوق كلها باطله هغه حدیثونه چې په هغې کې دا راغلي چې بازارونو کې به خوراک نه کوي هغه ټول باطل او کمزوري روایات دي اوس راځو دې مسلې له چې په دې هوټلو کې او په دې بازارونو کې دا خوراک کول څنګه دي حدیث خو کمزوری شو که حدیث وی نو بیا خو خبره څه وه بیا خو ختمه وه صحیح نه بیا به ختمه وه بیا خو فیصله وشوه خو چې حدیث کمزوری شو نو اوس به دې مسلې جواب څنګه کوو نو جواب یې دا دی ګوره په بازار کې خوراک د دې یو حکم نه دی بلکې دا حکم بیلیږي علاقې سره تعلق ساتي د عاداتو سره تعلق ساتي بلکې د انسان سره هم تعلق ساتي په بعضو علاقو کې په بازارونو کې خوراک کول په هوټلو کې خوراک کول خلک سپک ګڼي نو اوس دې کې موږ دا وایو چې غوره دا دی چې یو سړی ضرورت یې نه وي لکه یو سړی په سفر دی او یو کلي کې ناشنا دی دا خو جدا مسله ده خو چې د هغه علاقې یو ضرورت ورته نه وي نو دله نه پکار چې داسې علاقه کې چې هلته په بازارونو کې خوراک کول دا داسې کمزور او سپک کار ګڼلی کېږي نو بیا نه ده پکار حرام ورته نه وایو خو موږ وایو چې نه ده پکار یعنې د درون خوی خلاف دی دې علاقه کې د درون خوی خلاف دی موږ علاقې پورې مسله جدا کېږي بعضو علاقو کې بلکې نن سبا اکثر عامو ځایونو کې چې دی دا مسله چاته بده نه ښکاري بیا هېڅ خبره نه سړي پورې مې اختلاف وي لکه یو نیم سړی که په بازار کې نه په دې فوټپاټ ډوډۍ خوري د چا پسې پروا نه او یو نیم سړی داسې که هغه بازار کې ډوډۍ خوري او په هوټلو کې خوري او څوک یې ویني نو دا داسې د هغه په شخصیت پورې خوند نه کوي نو داسې سړی به احتیاط کوي الا دا که داسې ځای کې چې ده ته پته دی چې دلته دا خبره زما په شخصیت اثر نه کوي دې د لاسې زه سپک نه ښکارم نو به هېڅ خبره نه خو چې اوس یو سړی په یو علاقې کې مثال کې دیني غټ شخصیت دی او عزتمند سړی دی او د علاقې ټوله پیژني او دی په مخه بازارونو کې پروت دی او دغه ډوډۍ بازارونو کې خوري دا داسې لکه یعنی حرام خو ورته موږ نه وایو ځکه چې دا خو جرأت دی چې سړی د الله نه مخکې یو شي ته حرام وایي حرام ورته موږ نه وایو خو د درونو خوی خلاف ښکاري د دې سړي دپاره زه ګوره دې سړي دپاره وایم دا نه یم چې عام د دې سړي دپاره لکه اوس که هسې دې ته وګوره عام سړی چې په لاره رواني او ټوپۍ یې نه وي او ګډ وډ په بد حلقه ته ځي بره ځي چا به هېڅ پروا نه ګرځي دي که خو چې یو عالم په لاره رواني نو دی بیا احتیاط ډېر کوي حالانکې د عالم کم سرتور سره ګرځي او کپړې داسې لګې ساده غونته کې واچوي څه حرام نه دي
خو نه د ده د شان سره دا کار مناسب نه دی. او ځکه بعض کارونه هغې ته ویل کېږي خوارم المروءه، هغه کارونه چې د دروند خوی خلاف یې هغه به نه کوې. ځکه حدیث کې راځي چې د الله سپک کارونه بدې شي او اوچت او درانه کارونه یې خوښ. په هره مسله کې به دلیل هم نه غواړي چې دې مسله کې څه دلیل دی او په دې کې څه دلیل دی. دا حدیث قاعده او قانون دی چې د الله سپک کارونه بدې شي او درانه کارونه یې خوښ. مثال په تاسو له درکړم د خوارم المروءه مسله. تاسو دا پدې شتي ګوره محدثین چې کله حدیث لي یو راوي د بل نه او دا راویان ګوري، کوم راوي کې چې داسې کارونه یي ناروا نه خو سپک پې سړی ښکاري، د هغه نه حدیث هم نه لي. حدیث ته بیا نه لي. وایي ده کې بعض داسې عادت و چې ښه نه و. مثال به یې درکړم، لکه یو سړی په پرتوګ او بنین کې راوتی دی، په روډ کې ولاړ دی، من خوارم المروءه، دا د دروند خوی خلاف کار دی که نه؟ دروند خوی دی نه دی، بلکې لکه سړی کور کې د ماشومانو په مخ کې هم چې ګرځي او کمیس یې ویستی ځان په داسې یعنې ښه نه ښکاري، دا بچي دي دغه دي. حالانکې دا کار ګورې زه ورته حرام نه یم، بار بار زه راټکوم، خو دې ته خوارم المروءه یعنې دروند سړي کار نه دی. ښه دغه شان ما دغه ووایي چې یو عالم روان دی په لاره کې و بد حال او سرتور سر او عوام خو باید دې ته نه ګوري چې دا کار جایز دی، عوام خو ته ګوره دی له ځان ته عالم وایي. زموږ یو شیخ دی استاذ دی، الله یې د هغه په ژوند کې برکت واچوي، سعودی دی، هغه سره موږ د درسونه هغه همدغه موضوع کې خبره کوله. هغه وایي زه خپل کلي ته تللی وم او بیا چې د دې کلي نه راوتم نو دا غوتره دا رومیال دا مې لرې کو، د ګاډي به دې سویچ بورډ مې کېښود، ځکه چې غټ سفر دی، په غټ سفر کې څوک رومیال په سر ساتلی شي. وایي دا مې کېښود. نو د کلي نه چې راوتم نو بعضو تیروالو په دغه ځای کې ولیدم، نو بیا ما ته وروسته خبر راورسېدو چې اوس هلته خلک کلي کې خبرې کوي چې دی له ځان ته عالم وایي. صرف دا چې رومیال یې لرې کو او په سویچ بورډ یې کېښود. بعض کارونه د بعضو خلکو دپاره ښه نه وي او که بعض یو کې څه پروا نه وي. اوس عام سړی کار څه کوي څه خبره نه ده، خو عالم سړی هغه به بیا خیال کوي. نو دغه شان د دې بازارونو د خوراک دا مسله ده، خپل ځان ته وګوره او خپلې علاقې ته وګوره. ضرورت چې راشي خو جدا مسله ده، ضرورت کې خو بیا دغه خبرو ته کتنه کېږي، خو چې ضرورت نه وي نو بیا نه ده پکار. دویمه دې سره دا خبره یاده کړي که چېرته ځې هم چې بهی دې علاقه کې خو دا کار بد نه دی او څوک ورته بد نه ګوري او موږ روان یو، ځه ځه لاړ شه، خو بیا به هم دې ته ګوري چې د شریعت خلاف کار دې نه ونه شي. هغه ته په هوټل کې ډوډۍ خورې او که په هر ځای کې خورې، او د هغه ځایونه به ځان لرې ساتي چې هلته منکرات وي، هلته فتنې. لکه اوس داسې هوټل ته یو سړی ځي چې هلته زنانه کار کوي، لکه بعضو ملکونو کې داسې هوټلې دي چې هلته زنانه کار کوي، بیا دغه فتنې ځای دی. یا داسې هوټل دی چې هلته نارینه او زنانه ګډوډ ډوډۍ خوري، یو ځای ناستي، دې ځای نه به ځان لرې ساتي. او په داسې ځای کې خو سړی ډېر سپک ښکاري، بیا په داسې ځای کې بیا سړی ډېر سپک ښکاري او فتنې دي. داسې خو ته نه شي کولی چې په سترګو به پټۍ ولګوې، که نه په سترګو به پټۍ ولګوې، په سترګو به څوک پټۍ نه شي لګولی. نو احتیاط څه دی او د ایمان حفاظت څه دی چې دغه ځای ته مه ځه، دغه ځای ته تللی دي پکار. د ایمان حفاظت به کوې، په دې ځایونو کې به نه ګرځې چې هلته ستا ایمان ګډوډ شي. بعضو علماو لکه پخوانو علماو بعضو منع کړې ده په دې بازارونو کې د خوراک نه. هغوی دې دپاره منع نه ده کړې چې په اصل کې دا کار ناروا دی، بلکې هغوی چې منع کړي ده دې دپاره کړې چې دې د لاسه نورې فتنې او فسادونه جوړېږي. والله اعلم. ښه دا یې ورور ناشنا سوال کړی دی، وایي داسې
ویل جایز دی چې دا پلانې د پلاني صحابي په شان دی. لکه ته یو کس یاد کړي په دې امت کې چې هغه د صحابه کرامو نه لاندې او یاره د هغه پلاني صحابي لکه د عمر په شان دی یا د ابوبکر یا د عثمان رضی الله عنه، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب په دې کې خو شک نشته چې صحابه کرامو له الله یو ناشنا شان او مقام ورکړی او الله د هغوی په قرآن کې ځای په ځای ښه صفت بیان کړی دی. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله د هغوی نه راضي دی او هغوی د الله نه راضي دی او الله د هغوی لپاره جنت تیار کړی. په بل ځای کې الله وایي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. درشان الله وایي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. یا مخکې الله د هغوی صفت بیان کړی دی چې یبتغون فضلا من الله ورضوانا، دوی د الله په رضا پسې ګرځي، د الله رضا لټوي. وینصرون الله ورسوله، دوی مرسته کوي د الله او د الله د پیغمبر. اولئک هم الصادقون، دا هغه مؤمنان دي نیکان رښتیني خلک دي. نو د صحابه کرامو شان خو ډېر اوچت دی، بلکې سبحان الله امام احمد په خپل مسند کې روایت راوړی دی، امام طیالسي هم راوړی دی. عبدالله بن مسعود وایي وإن الله عز وجل نظر في قلوب العباد، الله دې ټولو بندګانو دې زړونو ته وکتو فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالاته. دې ټولو خلکو دې زړونو ته چې الله وکتو نو د محمد صلی الله علیه وسلم په شان انسان پکې نه و، نو هغه یې غوره کړو د دې نبوت دپاره. بیا وایي چې ثم نظر في قلوب الناس بعده، بیا په دویم پیر د خلکو دې زړونو ته الله وکتو فاختار له اصحابه فجعلهم انصار دینه، نو بیا ولې د صحابه کرام چاڼ کړو په دې خلکو کې، د دوی نه غوره نور نه و. د اوچت مخلوق دی. کوشش دا پکار دی چې یو سړی ځان کي د صحابه کرامو په شان، د کوشش پکار دی. لکه دغه آیت ما مخکې ووایي که نه والسابقون الأولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم، او چا چې بیا دوی تابعداري کړې ځان یې د دوی په شان کړی، دا کوشش وکړي. هم د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نصیحت دی، هغه وایي من کان منکم متأسیا فلیتأس باصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. تاسو کې که څوک د چا تابعداري کول غواړي او نقش قدم باندې ځي، د صحابه کرامو په نقش قدم لاړ شي. نو کوشش هر سړي ته پکار دی ځان د صحابه کرامو په شان کړي. خو مسله اوس د ضرور سوال دا دی چې د یو سړي تشبیه ورکول د صحابي سره دا کار څنګه دی؟ د یو سړي تشبیه ورکول د صحابي سره په اخلاقو کې یا په یو عمل کې یا په شکل او صورت کې، په دې کې هېڅ حرج نشته، روا دی دا کار. ولې؟ ځکه چې دې ته ویل کېږي تشبیه ببعض الوجوه دون بعض. لکه دا تشبیه په یو کار کې د داسې خو نه دي ویلي چې پلانې بلکل مکمل داسې دی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق دی، داسې خو څوک نشي ویلی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنتي دی، د هغه ځان له شان دی مقام، داسې خو څوک نشي ویلی. نه څوک داسې ویلی شي چې پلانې بلکل داسې دی لکه عمر بن خطاب رضی الله عنه، نه. خو که څوک داسې ووایي چې پلانې داسې بادر دی لکه خالد بن ولید، نه دی جایز دی، ځکه چې یو صفت یې ولایت کو، دا خو نه وایي چې پوره د خالد بن ولید په شان دی. یا یو سړی ډېر پوهه دی لکه معاذ بن جبل، بیا هم علم هغه ته نه رسي، خو لکه عالم دی د ده سره هم علم دی ځکه یې دا خبره وکړه. یا که څوک داسې ووایي لکه اوس ابو موسی اشعری رضی الله عنه مشهور اواز یې ډېر ښایسته و، او څوک داسې ووایي ماشاءالله دې ته به وایي چې ابو موسی اشعري په شان اواز دی ده. نو دا تشبیه په بعضو خبرو کې ده،
داسې نه دی چې مکمل دا سړی د هغه په شان دی، دا جایز دی. بلکې زه دله په دې باندې ښکلی مثال درکړم، دا خو صحابه کرام دي، راشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. انس ابن مالک رضی الله عنه وی په صحیح بخاري کې دا روایت دی، وی لم یکن احد اشبه بالنبي صلی الله علیه وسلم من الحسن بن علي رضی الله عنه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې په شکل او صورت کې څوک ډیر لګېدو هغه حسن بن علي رضی الله عنه. نو تشبیه ورکړه که نه، د صحابي تشبیه چا سره ورکړه؟ د پیغمبر سره. نو څومره اوچت انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خو داسې نه دي ویلي چې حسن بن علي بلکل داسې دی لکه پیغمبر په هر څه کې، نه، صرف په څه کې؟ په شکل او په صورت کې. یا لکه حذیفه بن الیمان رضی الله عنه دا خبره کړې ده په صحیح بخاري کې شتي، وإن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. په دې خلکو کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان دی، په لاره کې، په عمل کې، په ناسته پاسته کې، نو هغه د ام عبد زوی دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. دې که څه ګورئ په ناسته پاسته کې او په کړو وړو کې، په عمل کې تشبیه ورکړه د عبدالله بن مسعود د چا سره؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. یا لکه امام ترمذي روایت راوړی د عائشه رضی الله عنها وی ما رأيت احدا اشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله صلی الله علیه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان، د هغه په شان ناسته پاسته، د هغه په شان خوی، په دې کې ما څوک د هغه په شان نه دی لیدلی لکه څنګه چې فاطمه رضی الله عنها وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور. نو چې د صحابي تشبیه ورکړه د پیغمبر سره او دا جایز دي، نو بیا د امتي تشبیه د صحابي سره په یو کار کې، په یو عمل کې، په یو خبره کې، نو دا هم څه دي؟ جایز دي. والله اعلم. د ورو سوال کړی دی چې حدیث کې راځي د جمعې په ورځ چې کومه دعا قبلیږي او د هغې هغه وخت راغلی دی، نو هغه حدیث کې دا دی چې یو ساعت دی، هغه حدیث کې الساعه ټکی راغلی. نو آیا د حدیثونو کې او یا په آیتونو کې چې دا الساعه راشي د دې نه مراد دغه ګنټۍ دا شپېته منټه، او دا یو علمي سوال دی. زه ګوره په دې سوالونو کې هم چاڼ کومه، سوالونه ماته دومره راځي، دومره چې تاسو د هغې سوچ هم نشئ کولی، دومره سوالونه ماته راځي. خو بیا په هغې کې زه هغه کس سوال چې هغه مخکې سوال کړی هغه مخکې کېږي او چې سوالي بس سوالونه داسې چې یا کوئی بار بار جوابات شي یا هغه سوال سے سوال نه، او یا بس سوالونه راولیږي د سیاست مبارک کې تپوس کې دا پلانې ملک دی او دا بادشاه او دا وزیر اعظم، لکه سیاستو کې زمونږ څه کار دی او د سیاست زمونږ سره څه کار دی؟ که موږ پکې ګوتې ووو نو څه فایده به وکړو؟ نو بعض خلک دا تپوس شروع کړي او بعض بې فایدې تپوسونه شروع کړي او بعض هسې د سوال نه معلومیږي چې هسې تعصب او د ضد دلاسې کوي. خو د یو نیم انسان سوال دلالت کوي د هغه په دماغو باندې. دا خبره ما مخکې مې څو پېرې ذکر کړې. موږ ګوره سړی د سوال نه معلوموو چې بتوفیق الله چې دا سړی په څومره اوبو کې دی. او چا چې هم دا سوال کړی دی کوم ورور دا د برخې د لوی علم خاوند دی او د لویو دماغو خاوند دی چې دې ته سوال تلی، بلکې سوچ تلی، بلکې ډېر مسلمانان خو دې ته سوچ هم نه دي چې جمعې په ورځ یو وخت دی په هغې کې دعاګانې قبلېږي. خو دی وایي چې په حدیث کې الساعه ټکې نه، ساعه دې شپېته منټو ته ویلی کېږي، ځکه چې په عربۍ کې نن سبا ساعه څه ته وایي؟ شپېتو منټو ته وایي، یوې ګنټې ته. جواب د دې مسلې دا دی چې په قرآن کې هم دا ساعه ټکی راغلی دی او په حدیثونو کې هم شته او د صحابه کرامو په اقوالو کې هم دی، بلکې د دین مشران چې دي د هغوی په خبرو کې هم راغلی.
خو په دې کې قطعا مراد دا ګینټه نه ده کومه چې نن سبا ده او نه ترې مراد شپېته منټه دي ځکه چې دا شپېته منټه یو ګینټه ده د هغوی په زمانه کې نه وه دا کیسه چې یو ګینټه شپېته منټه وي دا د سلفو په دور کې نه وه دا خبره بلکې دا ګړۍ چې موږ په لاسه وو دا په هغه ټایم کې نه وه داسې بلکې دا ورځ څلېرویشت ګنټې نه وه هغوی به ورځ او شپه په څه پېژندو نور راوختو نور ډوب شو سپومۍ راوخته سپومۍ لاړه دا د پلاني ورځې شپې سپومۍ ده دا د پلاني شپې او په دې به هغوی ترتیب روان کړی د هغوی سره داسې نه وه چې ورځ څلېرویشت ګنټې ده داسې تقسیم د هغوی په زمانه کې نه و نو هغوی دا ساعه څه ته وایي قرآن کې که ساعه لفظ راغلی یا په حدیث کې یا د صحابه کرامو په وینا کې یا د سلف صالحینو د دې معنی الجزء من النهار یا الجزء من اللیل د ورځې څه حصه یا د شپې څه حصه اوږدم کیدی شي او لنډم کیدی شي ښه مقدار یعنی مضبوط نه دی معلوم چې دا شپې څه حصه خو دا څومره 15 منټه وي نو بیا هغه منټونو له راغلي موږ وایو د منټونو دا قصه په هغه وخت کې و دا نه وه په هغه وخت کې لکه ګوره سورة الروم کې یو آیت دی ویوم تقوم الساعه او کله چې قیامت قایم شي یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه کله چې قیامت قایم شي نو مجرمان به قسم خوري چې موږ نه دی تیر کړی په دنیا کې مګر یو ساعت ژوند یعنې هغوی قسم خوري په دې باندې چې موږ وخت نه دی تیر کړی مګر یو ګنټه شپېته منټه نو څه معنی ده دی یعنې څه وخت لږ وخت هم تیر کړی موږ لږ وخت تیر کړی بلکې د قیامت ته ساعه ویلی کېږي دغې ساعې نه دا ساعه مراد ده دا شپېته منټې چې او 50 کاله ورځ ده او هغې ته هم ساعه ویلی کېږي دا ساعت څه وخت ته وایي دا وخت کله لږي کله ډېري لکه ګوره حدیث کې دا راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې د ورځې تذکره کوله وایي په دې کې یو ساعت دی فیه ساعه په دې کې یو ساعت دی چې کله یو مسلمان ولاړي په دې وخت کې او د الله نه څه غواړي الله یې وله ورکوي حدیث کې ورسره دا راځي واشار بیده یقللها او پیغمبر ورسره داسې اشاره وکړه وایي داسې لږ وخت دی او وخت یې خو څو منټه دی نه خو یقللها لږ وخت دی اوس یو سړی وایي چې دا یو ګنټه ده د جمعې په ورځ کې یوه ګنټه ده چې په دې ټیم کې الله دعاګانې قبلوي او مازدیګر مانځه نه بعد ماښام ته نږدې ګنټې حساب یې کړی دی او ناست دی د دې نه دی پوه شوی په دې ساعت ټکي باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لږ وخت نو ساعه څه مطلب شو ساعه یې ورته ولې ووایي یعنې د وخت څه حصه ده لږه حصه ده لږه کله د ساعت ډېر وخت هم ویلی کېږي لکه حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې د حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان فی اللیل لساعه د شپې م یو ساعت دی چې کله یو مسلمان دغه ټیم کې د الله نه دعاګانې غواړي که دنیا غواړي که آخرت الله یې وله ورکوي علما وایي دلته دا ساعت وخت ډېر دی او هلته لږ و دلیل پې څه دی چې هلته لږ و دلته ډېر دی هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه په لاس باندې دلته اشاره ونه کړه وګوره ساعه ټکی دلته هم دی ساعه هلته هم دی خو د هغې زمانه لږه ده او د دې زمانه ډېره ده زه چې د مسلې تفصیل کوم ستاسو د پوه کولو لپاره کوم چې دا ملګري پې ښه پوه شي نو حاصل د خبرې دا شو چې کله اوږدېدی شي او کله لنډېدی شي بلکې په بعضو حدیثونو کې داسې راځي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک کې راځي فسکت ساعه غلی شو یو ساعت دپاره یعنې شپېته منټو دپاره دا خو نشي کېدی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یو کس تپوس وکړو پیغمبر شپېته منټه غلی دی څه نه وایي فسکت ساعه معنی ده چې څه زمانه څه وخت هغه وخت بالضبط نه دی معلوم خو څه وخت غلی شو یا یو روایت کې راځي فلبث ساعه
څه وخت یې تېر کو په معنی خو دا نه شو چې ګنټه تېره کړې ده نو حاصل د خبرې دا شو چې ساعت قرآن کې حدیث کې صحابه کرامو په وینا کې د سلف صالحین په وینا کې څه ته وایي د ورځې صحیح حصې ته یا د شپې صحیح حصې ته ښه اوس حدیث کې دا راځي په دې به ته خبره ښه واضحه کړو امام ابو داود امام نسائی حدیث راوړی او دا ورور هم د جمعې د ورځې مبارکې تپوس کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوم الجمعه 12 ساعه د جمعې ورځ څو ګنټې ده 12 ګنټې ده په دې کې فالتمسوها آخر ساعه بعد العصر د مازدیګر د منځه نه بعد د آخري ساعت چې دی په دې کې بیا هغه وخت هغه دعا چې پکې قبلېږي نو ورځ تقسیم شو څو ساعتو ته 12 ته یعنی 12 ګنټې ده دومره اوږد تفصیل چې ما وکړو دا څه وشو نه په هغه ټیم کې ګنټه نه وه نو څنګه ګنټه یادوي منټونه د حساب نه و نو څنګه دا یادوي ښه نو اوس بله خبره ته وکړو اوس زموږ دا وخت چې د موږ خو ګنټې حساب وکړو که نه لازم به د جمعې ورځ 12 ګنټې کله ورځ لنډېږي کله اوږدېږي نو معنی د حدیث څه شوه 12 ساعته دي یعنی 12 حصو کې تقسیم کا ښه اوس دا حصه 40 منټ هم کیدی شي په نن سبا حساب کې او دا حصه ګنټه هم کیدی شي کیدی شي که نه شي کیدی نو د حدیث کې دا مطلب نه چې مازدیګر د منځه نه بعد ته یو ګنټه کښېنه او په دې کې هغه وخت دی نه دا ورځ ته په 12 ګنټو کې تقسیم کا عفوا په 12 حصو کې تقسیم کا بل دلیل به ته خبره به ښه واضحه شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې په اولنۍ ساعت کې د جمعې منزله لاړ دله به الله څومره ثواب ورکړي لکه دی چې اوښ قرباني کړو په 2 ساعت کې چې لاړ لکه دی چې غوا قرباني کړه په 3 ساعت کې چې لاړ لکه دی چې ګډ قرباني کو په 4م وخت کې چې لاړ لکه چرګې چې قرباني کړه 5م کې لکه د چرګې هګۍ اوس سړی وایي چې ښه لکه د جمعې د اذان نه مخکې 5 ګنټې حساب کا اولنۍ ګنټه کې چې څوک لاړ هغه ته دا 2م کې دا 3م کې نه دا غلطه خبره ښه نو اوس دا ساعت چې په دې حدیث کې راغلی دی دی څه معنی دا ده چې ته د نور د راختو نه بعد د زواله پورې د جمعې د منظره ټیم پورې دا وخت په 5 حصو کې تقسیم کا نو د ساعت نه مراد یو حصه شوه د ورځې یو حصه شوه دغه ګنټې ته نه دي مراد کومې چې نن سبا چلي اوس پوه شوي په دې کې نه والله اعلم دا یو ورور سوال کړی دی وایي زما 55 کاله عمر دی او بل واده ته مې زړه کېږي او ږیره مې سپینه ده نو که چېرته زه دا ږیره سره کړم یا یې زیړه کړم خو د تور رنګ نه علاوه چې هر رنګ وله ورکړم په دې کې به دا دوکۍ د دغه کور والا سره د کوم کور نه چې جنۍ غواړم یا دې جنۍ سره به کې دوکه شتي او که نه الجواب اول خو دا خبره یاده کړي چې دا مستحب طریقه ده سپین ډکي بدلول او نه بدلول هم روا دي او د صحابه کرامو نه دواړه ثابت دي بلکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې هم 2 قسمه روایت راغلي دي نو بعضو صحابه کرامو به دا ږیرې سرې کولې یا به یې زړولې بعضو سپینې پرېښودې دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې په صحیح بخاري کې دی ان اليهود والنصارى لا يصبغون یهود و نصارا ویښتو له رنګ نه ورکوي فخالفوهم تاسو مخالفت کوئ رنګ ورکوئ دغه شان صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې د فتح مکې په ورځ ابو قحافه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی د ابوبکر صدیق پلار راوستی شو او د سر ویښته او د ګیرې ویښته تک سپینو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیروا هذا بشیء دا سپینواله بدلوئ واجتنبوا السواد او د تور رنګ نه دا نه دی ساتئ نو دا خو یو مسله ثابته شوه دویمه دا مسله چې دوکه ورکول جنۍ له
یا د جنۍ دوکه الکله دا ټولې حرامې دي او په دې دوکو کې یو دوکه دا ده چې سړی ویښتو له تور رنګ ورکړي یا ښځه تور رنګ ورکړي په دې کې څه دوکه ده ځوان به ښکاري نو کیدی شي هغوی د خپل لور په دې ورکړي چې دی ځوان دی او هغه بوډی یا د هلک جنۍ په دې غواړي وي چې پیغله ده او هغه بوډۍ دوکه وشوه که نه نو حدیث کې دا دی په صحیح مسلم کې حدیث دی من غش فلیس مني چا چې دوکه ورکړه دی زموږ نه نه دی او زما نه نه دی اوس راځو دې مسلې له نو د ورور دا کار جایز شو که نه جایز شو که سور زیړ ورکوي خو سور او زیړ ورکوي نو بیا جایز دی که نه جایز جایز دی څه هغه جدا مسله ده دلته سوال چې کوم د کړی دی هغه مسله صرف د رنګ ده او چې د 54-55 کال په عمر کې واده کوي خو جسماني طاقت به وي انشاءالله مسله صرف د رنګ ده که دې ویښتو له زیړ رنګ یا سور رنګ ورکوي جایز دي که نه دي جایز دي علما دا خبره کوي په دې باندې علماو لیکل کړي دي پخوانو علماو چې تور رنګ ورکول دا ناروا دي ها بعض علما ګوره تور رنګ ته جایز وایي بعض علما او بعض محققین علما چې په دې باندې الحمدلله دلایل هم شتي دا وایي چې تور رنګ ورکول دا ناروا دي او په دې خبره زموږ زړه مطمئن دی په دې مسله کې خو د هغوی اختلاف شتي ګورئ په عامو حالاتو کې ویښته تورول بعض علما وایي روا دي بعض وایي نه دي روا دا خو یو اختلافي مسله ده خو په دې ځای کې اختلاف نشتی چې دوکه پرې ورکوي بیا حرام دي لکه اوس کم علما چې بالفرض دا وایي ویښته تورول څه دي جایز دي هغو هم وایي که چېرته واده کې که هلک دی یا جنۍ ده نو دې ځای کې ویښته تورول د دې دپاره چې را مخامخ انسان پرې دوکه کوي دا بیا ناروا دي نو اوس یو سړی ویښته تور کړي چې زه پرې ځوان ښکارم یا جنۍ له ویښته تور کړي چې دا پرې ځوانه ښکاري او پیغله ښکاري یا یو سړی خپل غلام خرڅوي لکه پخوا به غلام مري وینځه به یې خرڅوله نو خلکو به هغه غلام اخیستو هغه مري چې هغه به څه ځوان به و چې خدمت کوي نو چې دی ولې ویښته تور کړي او مارکیټ ته یې راوړي نو خو به سړی به پرې دوکه شو یا به واغېست هغوی ځوان دی او به بوډا یا به کمزوره لکه نن سبا چې خصوصا زموږ په دې ملکونو کې اکثر د سبزیانو لم د تیلو شوړې ورکوي نو ته چې بازار ته ورشي او دا تور باتنګڼ ووینې سم پړقي چې کور ته یې راوړې وینځي به یې کې هېڅ هم نه وي ختم وي زاړه یې ښودي خو په دې شوړو موړو باندې ټیشه تازه ساتلي نو هغه بیا صرف دغه وختي تور شی مزیدار ښکاري خو چې کله وخت راشي بیا د کار نه وي نو دا دوکه ده بیا ناروا دي چې سړی تور ویښته دې دپاره توری یو ویښته دې دپاره توری چې دوکه پرې ورکړي ښه که اوس دا سوال تانه څوک وکړي چې ولې دا سور رنګې چې ورکړو یا دا زیړ یا دا خړ په دې کې دوکه نه وه د هغې پته لګي او دا پته یې لګي ځکه چې هلته د تورو ویښتو رنګ خو نشي بدلولی نو چې دا رنګ یې بدل کړی دی نو دی خپل رنګ نه دی خبره واضحه خو چې تور رنګ ورکړي نو په هغې کې هم ګورې کله نه کله پته لګي او سبحان الله د قدرتي ویښتو الله چې کوم قدرتي تور پیدا کړي د هغې ځان له توروالی او دا چې بازارونو کې کوم رنګونه خرڅېږي دې ځان له توروالی او دې مخ ته چې وګورې یعنې په سړي ښه نه لګي که نه داسې نه وي دا چې تور رنګ ورکړي دا په سړي ښه نه لګي هغه رنګ ډېر زورور وي او څه بل شان ښکاري او الله چې کوم تور رنګ پیدا کړی د ویښتو نه هغو ځان له رنګ بیا که یو سړی د ویښته سره کړي زیړي کړي خړي کړي یا داسې تور رنګ وله ورکړي چې داسې خړ رنګ وله ورکړي چې هغه ډوب خړي
د لرې نه تور ښکاري نږدې نه خړ دا مزه کوي خو دا تک تور رنګ سړی په ډېر بد ښکاري د تور نه ځان ساتل پکار دي او د هغې نه علاوه چې ویښته یې سپینې نو هر قسمه رنګ ورکولی شي اوس دا رور د 55 54 کالو د ماشاءالله د واده مسله بل واده ته زړه کېږي او چیړي د ځوانانو نه پکار دی چې د ودونو خپل ودونو غم وکړي او دا ټولو ته نصیحت ته نن سبا ګورئ انتهایي د فتنو دور دی یو ځوان سړی چې بغیر واده نه نایسي عمر بن خطاب به دا وي ګوره عمر بن خطاب وایي زه په خپل ایمان یریږم چې څوک مې په یو کمره کې د یو وینځي تکې تورې بدرنګه وینځي سره بند کړي وایي زه په خپل ایمان یریږم دا د هغه ډېر ایمان دی نور دا ګمان څوک پاک کولی نه شي او د ایمان یو غر یو جنتي انسان خو دی ایمان دی او د هغې نه بعد بیا په 14مه صدۍ کې به یو سړی ګرځي را ګرځي او د ځان نه سم یو ایماندار به جوړ کړی وي چې وایي زما نه ویله او که دې ورته ووایي چې یاره فتنې دغه دي غوسم شي ښه وي په ما دې لکه بد ګمان وکړو زه تا ته خراب سړی ښکارم نو ته څوک یې ولې څوک یې چې ته دا دعوه کوې چې نه زه نه خرابېږم ته څوک یې چې دا خبرې کوي نو دا قسمه خبرې به نه کوئ چې بهی موږ فتنو ته ټینګېږو او موږ فتنې چې کله راشي که نه سړی د ځان سره بیی بوځي او نورې فتنې پرېږده زه اکثر بیانونو کې دا خبره کوم زه یم دا فیسبوک چې کله سړی اړی راړی او په دې کې د زنانه تصویر راشي یا ویډیو دې تصویر له داسې دیکه ورکول دا هم یو لوی ایمان غواړي نورې خبرې خو پرېږده صرف دې تصویر له داسې دیکه ورکول داسې دا هم یو لوی ایمان غواړي پاتې دا چې یو سړي ته جنې مخامخ راشي او یا ورته د ګناه لار کولاو شي او اسانه شي او د پې طاقت ورسي دې د داسې وخت نه د بچ کېدو سوال به کوې څه معنی ده اللهم اني اعوذ بک من الفتن معنی یې دقه دی چې الله د فتنو نه مې لرې ساته فتنو کې ایمان څه پته لګي ښه دا یو ورو سوال کړی دی او دې سوال ته به په توجه کېدی نو په جواب به یې پوه شي سوال دا دی چې آیا په ما باندې زما د ښځې د نیا خور حرامه ده او که نه او دغې شان زما د ښځې د نیکه خور په ما حرامه ده او که نه په سوال پوه شو څوک پوه بیا به څوک ووایي سوال دا دی چې آیا په ما باندې زما د ښځې د نیا خور حرامه ده او که نه او دغه شان د ښځې د نیکه خور دا په ما حرامه ده او که نه الجواب د ښځې نیا اول خو به دا مسله حل کړو ګوره زه چې اکثر زما دا طریقه ده الحمدلله زه چې جواب ورکوم نو مسله په مراحلو کې حل کوم سټپ بای سټپ ځکه چې په دې به ته ښه پوه شي اول یو مسله بیا بلې ته راځو اول په دې مسله ځان پوه کړه چې نیا د ښځې که دا د پلار د طرف نه نیا ده او که د مور د طرف نه نیا ده دا د دې ښځې په دې خاوند باندې د همیشه دپاره حرامه ده دا نیا د دې نوسۍ په دې خاوند باندې همیشه دپاره حرامه ده ولې و امهات نسائکم سورة النساء کې الله وایي ستاسو د ښځو میاندې په تاسو حرامې دي خواښیانې نو بیا د میاندې په تا چې کومې حرامې دي و ان علونه څومره چې برځي دا ټولې حرامې دي څومره چې برځي دا ټولې حرامې دي
ښه دا نیا که د مور د طرف نه ده او که دا د پلار طرف نه، ګوره ټولې نیاګانې پکې دننه راځي. نو اول خو په دې مسله ځان پوه کوي، پوه شوې به که نه، چې نیا د ښځې دا خو څه شوه، دا حرامه ده. ولې ځکه چې مور د هغې په ده حرامه ده، د همیشه دپاره حرامه ده علی التأبید. ښه بیا د دې نیا خور چې د مور د طرف نه وي، نو دا د دې ښځې ترور حسابېږي. خاله چې بعض خلکو ته خاله وایي، ترور یا بعضو ته ماسی وایي. ولې ترور حسابېږي؟ ځکه چې د دې دا نیا دا هم د دې مور ده که نه، او دا د هغه مور خور ده، نو ترور یې نه شوه، ترور شوه. کومه ترور وضاحت ته ترور ټکي وکړو، خاله چې ورته وایي. ښه که چېرته دا نیا یا دا ښځه د دې ښځې د نیکه خوري، نو دا به څه حسابېږي؟ د ښځې د نیا خور دا خو خاله شوه، د ښځې د نیکه خور ترور شو. دا نیکه دی پلار نه شو، پلار یې دی که نه، او دا د هغه خور ده، نو ترور یې شوه که نه. نو اوس بله مسله واوره، دا دوه شوې. درېیمه دا شوه، حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. په یو نکاح کې یو سړی په یو وخت کې یو ښځه او د هغې ترور نشي جمع کولی، یو ښځه او د هغې خاله نشي جمع کولی. اوس پوه شوې په دې جواب که نه؟ دومره اوږده قصه مې راته وکړه صرف د پوه کولو لپاره. یعنې ما زه لنډ هم ویلی چې کېږي او نه کېږي. دلته مختصر جواب دی چې نه کېږي، خبره ختمه شو. خو تاسو خو پوه نه شوئ چې نه کېږي. ولې نه کېږي؟ دا خو د ښځې د نیکه خور ده، دا څنګه نه کېږي؟ سړی به دا سوال ځان سره په زړه کې ویسي. نو واضح شوه چې د دې ښځې دا نیکه چې دی دا د دې داسې دی لکه پلار، او دا خورې چې ده دا د دې ترور شوه. بل طرف ته دا نیا د دې مور ده، دا خور د دې ماسی ترور شوه. نو چې دواړه طرف ته تروریانې شوې، او دا خاوند وایي چې زه د دې سره واده کومه، د دې نیا د دې خور سره یا د نیکه د دې خور سره، نو کولی شي؟ ولې نشي کولی؟ ځکه چې هلته ښځه او ترور به جمع کېږي. ښه دا پې همیشه حرامه ده؟ نه، دا اوس همیشه نه ده حرامه. نیا ګوره همیشه حرامه ده، خو دا همیشه نه ده حرامه. دا د کوم وخته پورې حرامه ده؟ چې څو پورې دا ښځه د سره یا مړه شي او الله یې ترې وزګار کړي، او یا دی ورته داسې دا ښځې خفه شي. وزګار مطلب یعنې ذمهواري هم نه وزګارې شي، او یا دا ښځې نه طلاق ورکړي او عدت تېر شي. عفوا دې کې خو د طلاق عدت ته والا انتظار کوي چې څلور ښځې، چې څلور ښځې بیا به سړی هم عدت تېروي. دا مسله موږ مخکې تېره کړې وه، ځکه چې هلته چې عدت ته ښځې نه یې تېر کړی، د ده د عقد نه ده وتې، د په نوم ده. نو که څلور ښځې نو بیا خو به انتظار کوي چې دغه یوه دویمه درېیمه نو چې څنګه طلاق ورکړي، نو بیا د ترور سره د دې ښځې د ترور سره بیا نکاح کولی شي که نه شي؟ بیا کولی شي. والله اعلم. چې یو سړی دلته دا مسله یاده کوي چې یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او د دې ښځې عدت ختم شي، دا پکې شرط دی، ځکه چې هلته دا دواړه جمع کول نه دي روا. او چې څو پورې دا ښځه د دې خاوند په نوم وي، نو دی د هغې د ترور نشي واده کولی. هر چې ما د دې څلورم واده ده ووي، نو دا به هلی چې کله دی بله پردۍ ښځه کوي، نو بیا به دی هم انتظار کوي. پوه شوي په دې مسله کې؟ یو سړی د ښځې له اولنی طلاق ورکړو، عدت 3 حیضه دی، دا 3 حیضه اوس دی د دې ترور د دې ښځې ترور راوستی شي؟ نشي راوستی، ځکه چې ښځه لا د ده په نکاح کې ده. خو که دا 3 حیضه تېر شو بیا راوستی شي که نشي؟
بیا راوستی شي، ځکه چې اوس دا د ده نه څه شوه، جدا شوه. والله اعلم. ها دا م یو ورور سوال کړی دی او لږ دې ته په دې جوروالي کې او ډوبوالي کې نږدې دی. دا بعض سوالونه د دې نسبونو ده او د رشتو ده، په دې سړی زر نه رسي. وایي چې زما خور ده د پلار د طرف نه، یعنې مېرنۍ خور ده، په پلار کې ورسره شریکه ده، او د دې خور خاوند کوم چې د ده اوښی دی هغه بل واده م کړی دی، د هغه دوه ودونه دي. د دې دویمې ښځې لور ده، د دې دویمې ښځې لور ده او دغه لور لی زما د خور پی ورکړي دي. نو دغه جنۍ اوس زما دپاره جایز ده او که نه؟ تاسو په سوال پوه شو؟ چا ته معلوم دی؟ نه څه نه چې نه یم ملګری. ها ته ووایه، ته صبر. چې د ښځې په موضوع کې پرېوتې د اول نه نه سوال دې لږ معمولي لږ کم کو. هغه دویمه ښځې نه چې لور ده هغې له دې بلې ښځې د ده دا خور چې ده هغې وله پی ورکړي دي. اوس دا په ده حرامه ده او که نه؟ الجواب موږ دې ورور ته دا وایو که دغه جنۍ دغه ماشومه که ستا خور وله پی ورکړي 15 پیرې 2 کاله عمر کې دننه، دا هم شرط دی چې 2 کاله ماشوم به 2 کالو کې دننه وي، نو بیا دا د ده د دې خور لور شوه، لورې شوه که نه؟ او چې لورې شوه نو د ده څه شوه؟ د ده ورزه شوه. حدیث کی درجی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، صحیح بخاری کی روایت تے. رضاعی مسئلہ چی راشی دې سره هم هغه څه حرامېږي چې په نسب سره حرامېږي. موږ به داسې وایو نسب ته مسله راوړه، یو سړی دی او د هغه خور واده شوه او د هغه خورې لور شوه، دا اوس نسب دی، د دې جنۍ سره واده کېږي؟ ولې نه کېږي؟ فرضی دی، دی ماما دی. دغه شان د رضاعت مسله ده، که 15 پیرې پی وله ورکړي دي خورې او 2 کالو کې دننه وله ورکړي، نو هغه د دې لور شوه. چې د دې لور شوه نو د ده څه شوه؟ د ده فرضی شوه. والله اعلم. د یو ورور سوال کړی دی چې یو سړی ښځې له طلاق ورکړي او بیا هغه عدت تېروي، 3 حیضه عدت دی، او چې حیض یې نه راځي نو بیا څومره عدت دی؟ 3 میاشتې. د دې عدت په دې دوران کې دا سړی د دې ښځې سره کوروالی کولی شي او که نه؟ الجواب چې یو سړی خپلې ښځې له اولنۍ طلاق ورکړي او یا دویم ورکړي، دا د دې 2 طلاقو مسله جدا ده، دریم جدا ده. یو سړی چې اولنۍ طلاق ورکړي ښځې له او یا دویم ورکړي او دا بیا عدت تیروي، نو عدت شرعي عدت دا دی چې دا به د خاوند په دې کور کې عدت تیروي. قرآن کې هم دا مسله ده. ولې؟ کیدی شي لکه څنګه چې الله سورت الطلاق کې وایي چې کیدی شي الله یو لار پیدا کړي یا بیا دوی یو بل ته واپس شي، او دا ښځه به ښځه سینګاري را سینګاري د خاوند مخې ته به راوړي. نو زمونږ هغه څه کوي؟ هغه دې ته یې نه پرېږدي. که یو سړی کور کې ښځې ته ده وایي ته طلاق یې، هغه روڼو ته ټلیفون وکړي، روڼو یې ګاډی راوستی وي او پیټې میټې هر څه ګاډي ته ور واچوي وویسي. ښه نو د هغه غوسه ښه ډېره شوه، وایي چې رانه بوتله، وایي والله که واپس کوه پرېږده دا دلته، دا به د خاوند په دې کور کې او د دې په دې خاوند حق دی په دې ورځو کې، خرچه به هم هغه کوي، هر څه به هغه کوي، او دا دې اوړي راوړي د خاوند مخې ته. دا ګورې د هغه د نکاح نه لاوتې نه ده. ګورې په مجرد د طلاق ورکولو سره قصه نه ختمېږي، عدت به تېروي. د دې په دې دوران کې اوس دا ښځه په دې کور کې دې سړي سره ده، دا سړی زه ورسره کوروالی کولی شم او که نه؟
بعض علما دا وایي که کوروالی ورسره وکړو نو دا داسې شوه لکه دی چې واپس کړه او عدت یې ختم شو. او بعض محققین علما وایي او همدا خبره ډېره قوي ده چې نه، که دا سړی د دې ښځې سره کوروالی کول غواړي نو د دې کوروالي نه مخکې به یې راواپس کوي. څنګه به یې راواپس کوي؟ دی به تلفظ کوي، دا ټکي به وایي چې ما دا خپله ښځه راواپس کړه او په هغې باندې به 2 ګواهان هم جوړوي، د هغې نه باید ورسره کوروالی کوي. او همدا خبره دا طریقه واضح هم ده او ډېره فایدهمن هم ده، ځکه چې دی به 2 ګواهان به هم جوړي. دا خبره ګپ خو نه دی چې ته ښځه طلاق کوه بیا ورسره کوروالی کوه، بیا طلاق کوه بیا کوروالی کوه، نه، طلاق دې کړه بیا کوروالی ته زړه وشو، موږ ورته وایو اول ښځه واپس کړه. څنګه یې واپس کړم؟ 2 ګواهان پې جوړ کړه او دقه شان ووایه چې پلانۍ ته ما واپس کړي یا پلانۍ ما واپس کړې ده او دا کسان پې ګواهان شي، بیا به سره کوروالی کولی شي. که درېیم طلاق یې ورکړی بیا ختمه شو، بیا به ورسره دې کور کې هم نه اوسېږي، کور کې ورسره ولې اوسېږي؟ خو هغه حکمت نشته عدت هغه، او واپس کولی هم نشي تر دې چې دې په خپله مرضۍ بل خاوند نه یې کړی او هغه بیا په خپله مرضۍ نه یې پرېښودي، طلاقه کړي نه، هغه وخته پورې دی نکاح د دې سره نشي کولی. والله اعلم. دا یو ورور ډېر خوندور سوال کړی دی، وایي بعض خلک وایي د پلاني دی الله د هغه د قبر خاورې دې مو الله وبخي، وایي که نه الله دې پلانې د خاورو سره وبخي. دا دعا وایي جایزه ده که نه؟ ګوره د بعض وروڼو د چې هم د یو نیم سړي د سوال نه پته لګي چې دی د ښه پوهې خاوند دی، سوال یې پته لګي، خوندور سوال یې سړی جواب ورکړي مزه کوي. نو جواب دا خبره مشروع ده او په کار دی چې یو مسلمان کله تذکره وشي او مړي نو چې ته دا ووایې چې الله دې وبخي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا ثابت ته په صحیح مسلم کې دا به داسې دعا کوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. په صحیح بخاري کې روایت دی چې عثمان بن مطعون رضی الله عنه کله مړ شو نو ام العلاء الانصاري رضی الله عنها هغه ټیم کې وی رحمت الله علیک ابا السائب، په تا دې د الله رحمتونه راووري. او دا خو معلومه خبره ده، په دې دلایلو ته ضرورت هم نشي چې یو سړی مړي د هغه دپاره به داسې دعاګانې وغواړي. اوس د دې ورور دې سوال نه راځو، الله دې پلانې د خاورو سره وبخي او د پلاني د قبر خاوره دې م الله وبخي. کله چې د انسان مړ شي او خاورو کې کېږدي نو څه شي؟ خاوره شي. ځکه زه یم دا جوابونه ورکول او د فتوې ورکول د هر چا کار نه دی. اوس دا سوال چې ته د کورني مفتي نه وکړې یا د هغه مولوي صاحب نه چې هغه په فتوو کې تجربه نه وي یا ورسره علم ډېر نه وي، داسې ویل جایز دي که نه چې خاورو باندې د الله رحم وکړو د خاورې الله نه دی روا؟ روا دي. ولې روا دي ولې نه دي روا؟ وضاحت وکړي. دا سړی چې مړ شو خاورې شو، اوس دا بل وی الله یې د خاورو سره وبخي، خاورو ته هم دعا وکړه چې الله یې د خاورې م وبخي. نو موږ وایو که چېرته د ده اراده او قصد دی چې هغه بدن چې د ده د خاورو سره خاورې شوی دی الله دې هغه خاورې م وبخي. څه مو خیال دی؟ صحیح ده که غلطه؟ صحیح ده. او که چېرته مراد یې دغه خاورې د کومه کې چې ښخ شوی دی بیا صحیح ده، خاورو ته سره دعا کوي چې الله دې خاورې وبخي، ولې هغوی بخانۍ ته ضرورت خو نه لري. بیا هم زه دا وایم مونږ خو د قصد خبره وکړه، که یو سړی وایي چې زما قصد دا و زما اراده دا و چې زه وایم دا سړی چې کوم خاورې شوی دی څومره په خاورو کې دی الله دې ورسره هغه خاوره م وبخي، نو صحیح ده، جایز دی، هېڅ خبره نه ده. خو بیا هم دا داسې ټکی دی چې اشتباه پکې راځي.
نو د دې نه ښکلې خبره ده چې سړی وایي الله یې پلانې وبخي. اوس که هغه پلانې بدني روغ پروت دی هم ستا دعا د هغه په حق کې وشوه، او که خاوري شوی دی هم ستا دعا د هغه په حق کې هغه وشوه، نو د جاخۍ نه څه شوي؟ د جاخۍ نه خلاص شوي. دا یوې خور سوال کړی دی چې زما خاوند مړ شوی دی او زه اوس عدت تېرومه 4 میاشتې 10 ورځې د هغه په کور کې، خو دا کور د کرایي دی او زما د خپلو خپلوانو نه د هغوی د کورونو نه د هغوی د علاقې نه د علاقه ډېره لرې ده او صرف یو ورور دی زما، هغه زما تپوس هم نشي کولی، وخت په وخت نشي راتلی ځکه د هغه هم کارونه دي مصروفه دی او زه یوازې یریږم او څوک نشته چې زما خیال ساتي، نو زه د دې کور کرایي هم نشم ورکولی. نو که زه چېرته لاړه شم د خپل خپلوانو کور ته او هلته د عدت تېر کړم دا به جایز او که نه؟ جواب دا دی چې واجب دی په هغه ښځه باندې چې خاوند یې مړ شي چې دا به عدت تېروي. په سنن د امام ابو داود، امام ترمذي، امام نسائي، امام ابن ماجه ټولو دا حدیث راوړی په کې دا شته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانه ته نصیحت کړی چې کله خاوند مړ شي امکثي فی بیتک الذي جاء فيه نعي زوجک، په هغه کور کې به وخت تېرې په کوم کور کې چې تا ته د خاوند د مرګ خبر راغلی، خاوند په کور کې 4 میاشتې 10 ورځې قرآن کې هم الله دا خبره ذکر کړې او جمهور اهل علم وایي چې دا واجب دي، خو دومره دی چې علماو اجازت ورکړې د هغه زنانه ته چې هغه په ځان یریږي او څوک نه وي چې د هغې خدمت وکړي، نو دا د دغه کور نه علاوه به بل کور کې عدت تېرولی شي. نو موږ دې خور ته دا وایو که چېرته ته یوازې یریږي او د کور کرایي نشي ورکولی او څوک نه چې ستا خیال وساتي، نو هېڅ خبره نه ده که ته د خپل پلار کور ته یا د رور کور ته راځې او هلته عدت پوره کوې، نو دې کې څه حرج نشتي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی او دا به اخرنی سوال والو. دا یو ورور سوال کړی دی چې بعض خلک دا وایي چې کله یو انسان مړ شي نو لازم به د ده کپړې او هر څه دا به صدقه کې 3 ورځو نه مخکې به دا هر څه صدقه کې. دا خبره صحیح ده که نه؟ الجواب دا خبره غلطه ده چې یو سړی مړ شو د ده کپړې، د ده بړستن، د ده تولۍ، د ده ټوپۍ، د ده چشمې، د ده کرسۍ، د ده کتاب، دا هر څه میراث دی. دا نه چې ټول عمر په خپله مرضي یو دې راولي چې لازم صدقه کوم او یا لازم به داسې چا ویلي چې لازم به صدقه کوي. د ده دا هر څه سامان چې پاتې شوی دا میراث دی. و شاته چې کوم وارثان دي که هغوی دا وایي چې موږ استعمالوو، استعمالولی شي که نه شي؟ بلکل استعمالولی شي، میراث دی. ښه هغوی دا وایي موږ یې صدقه کوو، صحیح ده صدقه کوي. هغوی دا وایي موږ یې خرڅوو او پیسې ځان له خرچه کوو، ولې کولی شي؟ میراث دی، دا د هغوی حق دی. نو دا خبره کمزوري ده چې یو سړی مړ شي، یو کس مړ شي، نو لازم به 3 ورځو نه مخکې د هغه د هر څه صدقه کې، ګنې بیا به دیم ګرانګاري او دا ټولې کمزوري خبرې دي او په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان نشست کې به د باقي سوالونو جوابات کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.